په متقابل درناوي ژوند ښکلی دی. دا ځل د پورته یاد شوي سرلیک لاندې د لغمان ولایت رواني او ټولنیز کانټینر اپسو د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ په قرغیو ولسوالۍ کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د اطلاعات او فرهنګ ریاست استازو، د لغمان رواني او ټولنیز کانټینر همکارانو، د هیواد وتلي شاعر شفیع الله بابرزي، ګڼ شمېر فرهنګیانو، ځوانانو او د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ګډون کړی و. په پیل کې د لغمان فرهنګي او ټولنیز کانټینر په استازیتوب محمد نادر جمیل د پرانیستې وینا ترڅنګ د خپل دفتر او د غونډې په اړه معلومات وړاندې کړل. دا چې زموږ دفتر ایپسو نومیږي، په لغمان کې له تیرو څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او بېلابېلو برنامو او پروګرامونو باندې مو کار کړی ده. تر ډېره مو موخه ټولنیزې او رواني برخې دي. ښاغلي جمیل په خپلو خبرو کې د خپلو فعالیتونو حوزه خورا پراخه یاده کړه او د دې سربیره یې وویل ټولنیز فعالیتونه چې د عام ولس په مرسته مخ ته وړو او رواني برخه د خپلو مشاورینو پر مټ پر مخ وړو او تر ډېره مو مشاعرې او نندارتونونه هم ترسره کړي. په ورته مهال د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امره عتیق الله قریشي وینا وکړه. هغه د لغمان فرهنګي او ټولنیز کانټینر د فعالیتونو د ستاینې ترڅنګ له دوی څخه مننه وکړه چې د فرهنګیانو او ځوانانو لپاره برنامې برابروي. د اپسو ادارې له مسؤلینو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د ځوانانو د ذهنونو د روښانتیا دپاره، د ځوانانو د روزنې دپاره د دې وراخواته د ځوانانو ته د ټولنیزو فعالیتونو د مشاعرو برابرولو په برخه کې کار کړی دی. په همدې وروستیو کې دغه برنامه چې اوس دلته په قرغیو ولسوالۍ کې دایره شوې ده، دې ته ورته په دوه ولسوالیو کې موږ هم داسې د اپسو ادارې په همکارۍ باندې پروګرام درلوده. البته پروګرامونه هم درلوده. د هغه په خبره هر څوک باید په ټولنیز ژوند کې د ټولنې هر قشر ته ځانګړی احترام ولري. هغوی چې په خپل منځ کې متقابل احترام لري هغوی بریالي دي او هغوی پرمختګ کړی یا یې کوي، او هغه خلک چې متقابل احترام نه لري هغوی منفور شوي دي، هغوی غورځېدلي او هغوی د همدې بې احترامۍ له امله وروسته پاتې دي. دلته هر څوک د قدر او احترام وړ دی. راځئ چې ټول د احترام او قدر قوه په ځان کې پیدا کړو څو یووالی مو قوي او یوه ځواکمنه ټولنه ولرو. همدارنګه فرهنګي فعال جاوید مسرور او یو شمېر نورو ویناوالو د ښکلي ژوند او متقابل درناوي اړوند ګټورې خبرې وکړې او متقابل درناوی د ژوند مهمه برخه وګڼله. هغه د اپسو له ادارې مننه وکړه او ټول فعالیتونه یې د ټولنې په خیر وبلل. په یاد پروګرام کې د لغمان مشرانو د قلم خاوندانو لخوا ښاغلي بابرزي ته د درناوي او ستاینې په موخه د اعزاز لونګۍ پر سر کړه چې استاد بابرزي د لغمان لیکوالانو، فرهنګیانو، ځوانانو له مینې او پیرزوینې څخه مننه وکړه. ستاسو دا ورین تندي چې ګورم د لغمان سیمې ته راغلی یم او ما ته نن بله دنیا رابخي. زما په ژوند کې د ارزښت نه ډکه ورځ ده، د پالنې ورځ ده. کله چې سړی د لغمان نوم اخلي نو د غونډ افغانستان، د خپلې جغرافیا، د خپل بختور کلتور، د خپل بختور هنر، ادب، بس هغه لفظونه په خولې باندې راځي او دلته د دې خاورې پر اسمان باندې د ادب ستوري ځلېدلي دي. د ادب سترې هستۍ دې سیمې په غېږه کې روزلي دي. ستاسو له مخورو مشرانو څخه مننه کوم. د دې ځوانانو په مټ باندې دغسې غونډه نن جوړه شوې ده او موږ ته دغه د درناوي، د پالنې، د ارزښت لومړی را په سر کړه. ډېر ښکلی عنوان دی دلته کلتوري کانټینر یا دلته چې فرهنګیان راټول دي. دغه پروسه د الله پاک همداسې دوامداره لري. دغه د پیغام رسولو ده، د سولې پیغام خبرې. ځکه که دغسې ادبي بنډارونه دي، ادبي ناستې دي چې دا موږ سره نږدې کوي، زموږ فاصلې سره رالنډوي. د دې فرهنګي او پوهنیزې غونډې په جریان کې استاد شفیع الله بابرزي د خپل ژوند ځانګړې کیسه هم وکړه او د خپلو فرهنګي او ادبي هڅو اړوند یې ګډونوالو ته هر اړخیز معلومات ورکړل. د دې ترڅنګ د ښه ژوند او متقابل درناوي اړوند تمثیلي پارچه وړاندې شوه او ګډونوالو محلي لوبې هم ترسره کړې. د دې برنامې لویه موخه د متقابل درناوي اهمیت، د ښکلي ژوند د رامنځته کېدو مواردو پیژندنه او د ولسي افکارو تبادله وه. یاد دې وي چې د لغمان ولایت رواني او ټولنیز کانټینر اپسو دا لومړۍ غونډه نه وه.
بلکې د الینګار په ولسوالۍ کې د کتاب اونۍ تر عنوان لاندې تعصب ته نه ویلو او اپسو تر نالیدلو درو په لرې پرته ولسوالۍ دولت شاه کې په ښه ژوند کې د لیکوال غونډې ترسره کړي چې ګڼو لیکوالانو داسې ناستې او غونډې د ټولنې او ټولنوالو په خیر وګڼلې.